انډیواله اصل کې خبره دا ده که نه چې زه په خپله باندې په شعر او په ادب باندې ډېر زیات ماین یم یقینا خبره کوم چې په خپله زه په شعر او په ادب باندې ډېر زیات ماین یم که نه نو دغه شان ملګري ګورم بیا مشیار لکه څوک شعر ووایي څوک ادبي خبرې وکړي مینه وکړي ولې ته مسافر یې او زړه به خوشحاله ساتي بالکل چې ته مسافر یې دلته کې مطلب ته را چای خرڅوي دا ستا ترماس دی دا وګوره دا ستا کپونه دي او دا ته دا چای خرڅوي نو لکه دې شپې ته وګوره دا ماسخوتنۍ ټایم دی لکه دې کې انسان اسیم لکه سړی کور کلي کې که نه سړی بیا لکه سړی خفه که نه خفه یې خامخا کلی یادېږي وطن یادېږي سړی هوښیار ستا عمر څونه دی ښه 14 کاله به نو سکول مونږ دې ویل دی څونه دې ویل دی ښه 15 کلاس دې بیا دې ولې پرېښود 15 کلاس پورې ښه لکه مصروفیت زیات ورو کور او لکه مطلب لکه څه داسې مخه نه وه ده چې هغې نه مطلب تا لکه د هغې د وجې مجبوریانې وي تا د هغې په وجه باندې سکول پرېښود که نه نو بهرحال دا چې دی نو موږ له بالکل پکار دی چې موږ دا ژوند ښایسته کړو چې دا ژوند زموږ دی دا چې پلار نه دی دې کې موږ د چا نه یره نه کوو که موږ شاته شو او بل موږ پښتانه یو ولې دا ډېره درنه خبره ده چې ولې موږ دا شاته په څه یو پته شته دا زه چې شرمېږم ته شرمېږې بل شرمېږي موږ د شعر د ادب خبرې چې موږ ونه کوو نو په دغې وجه باندې وجه هم دا ده چې موږ شرمېږو موږ وایو چې یار لکه خلک وایي دا څه مړه سپک کار دی هغه دی دغه دی که مطلب موږ ونه شرمېږو لکه مطلب موږ دا ووایي چې دا پښتو زموږ ژبه ده دا زموږ روایات دي دا موږ برقرار ساتو دا موږ چرته هم نه هېرو نو یقینا چې لکه موږ کې به همت راشي تا کې به همت راشي بل کې به همت راشي نو لکه ژوند به خوشحاله وو صحیح شوه نو ته دغسې خوشحاله اوسه آباد اوسه دغسې کاروبار کې دغسې خپل دغه کوه صحیح شوه او په هغې کې خیر دا ټوکې ټکالې پکې هم خوند کوي ولې چې لکه دا خو موږ لکه خندانه ځای ګورو که نه په دې باندې نو دا دوه شعر تا ډالۍ وي چې وایي چې څوک چې افغان پسې خبرې کوي لکه چې ځان پسې خبرې کوي څوک چې افغان پسې خبرې کوي لکه چې ځان پسې خبرې کوي او هغه سړي ته زه پښتون نه وایم چې باچا خان پسې خبرې کوي پوه شوې څوک چې افغان پسې خبرې کوي لکه چې ځان پسې خبرې کوي او هغه سړي ته زه پښتون نه وایم چې باچا خان پسې خبرې کوي یو شعر به بل اورې اورې به تادي خو دې نشته جلدي خو دې نشته که نه او دا یو شعر دی بل هم تا ته ډالۍ وي وایي چې تیری فکرونه نه وایي یو یار منبر ته هیجي د هوا قصې کوي فتح شعر واوروي یو یار منبر ته هیجي د هوا قصې کوي تیری فکرونه د رڼا قصې کوي یو یار منبر ته هیجي د هوا قصې کوي تیری فکرونه د رڼا قصې کوي او زما د خولې به یو ځلې د ده بده وانه وري خو د ده خوله وازېده دي او زما قصې کوي وی زما د خولې به یو ځلې د ده بده وانه وري خو د ده خوله وازېده دي او زما قصې کوي او 250 پیرې مې ورته وویلې چې ستا یم ساده شنګلپارې پکې لا بیا قصې کوي ښه شعر و که نه وخت شو زه د خدای په امان ډېره زیاته مننه کومه د شعر د اورېدو او یقینا چې دا توان هر څوک نه ساتي دغسې زړونه پکار دي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او موږ په خپلو دواګانو کې به همت ساتو